پر رپورټ راځي خو د وینه منځ ته وینو خېجي نه وینه سوځي نو دا حالات داسې چې بیګا موږ اوس ویډیو ورکړ نورم کسان مرګو ته مو خو یې داسې کار چې د حالات نورم خراب شو بدن یې تور شو ډېر بندازي غریب دی زم چې چا وسوسه کېږي چې په ټایم ورته نن د ورځ دوه کې ورته کېږي که نه چې د علاج په ټایم وشي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم د نوهار ضلع مصری بانډه کلي کې موجود یم. د دې علاقې د یوت کمیټې چې کوم مشر دی حق نواز صاحب را سره په خوا کې ولاړ دی. دلته کې نن مونږ د یو کورنۍ دپاره اواز اوچته وه د یو بیمار دپاره د هغې وضاحت او د هغې په هکله چې کوم تفصیل دی د هغې د بېوسۍ هغه خبره به درته ټوله حق نواز صاحب وکړي. اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ یو ملګری دلته محله کې اوسېږي عقیب نوم یې دی جي او ډېر سخت بیمار دی په دې چې کینسر دغه ټسټونه مو ته کوي او ډېر بېاندازې غریب دی. موږ ورته هلکانو ته مو بار مو ورته ووایې مرګور د خانقان کې مرګور ته ټول ته وایي چې چانده و د غونډو چې د علاج شو غریب ډېر بدلات پروت دی او د غریب خپه کې کرتلې ونې د وجې محل د حالات ډېر خراب شو او کینسر علامه د ټسټونه هر څه شو که نه اوس په رپورټ راځي خو د وینه منځ ته وینو خېجي نه وینه سوځي نو دا حالات داسې چې بیګا موږ اوس ویډیو ورکړ نورم کسان مرګو ته مو خو یې داسې کار چې د حالات نورم خراب شو بدن یې تور شو ډېر بېاندازې غریب دی زم چې چا وسوسه کېږي چې په ټایم ورته نن د ورځ دوه کې ورته کېږي که نه چې د علاج په ټایم وشي او ینګ هلک دی او ډېر بېاندازې یتیم هم دی او د مثلا ډېر بېوسه دی که نه یو مثلا عقیب خو د بانډه کې ټول خلک پېژني او چا هم وس کېږي نو په ټایم ورته څه امداد وکړي دغه وکړي او موږ بار هم خپل ملګرو ته ټول ته دغه وکړو ګروپ کې موږ ووایې مثلا کورنۍ کې مالدار څوک شته نه جي بل ځای دی لمږ کلي کې پاتې کېږي دا کوړي راغلي دي او دلته مصري باندې پاتې کېږي دا کور هم ورته دی لمږ میاګانو صاحب جوړ کړی دی زه یې خپله شو کمره مو ورته یې جوړ کړي وه ای غریبانو څخه ښه امداد کېدی موږ کوم موږ رو تربوران دي مرګري په خانقان کې هم ورته رو دا امدادونه چالو کړو خو پیسې ورته ستا په کینسر او ډېر لوی پیسې هم لګي خو د مسله ډېره اوس خرابه موږ اوس هم خبرې وکړې نو اوس په سبا موږ خپل زوم که نه نو موږ ټول مرګرو ته اپیل دی ټول نور څوک د کلي مشران کم تکړه خلک دي زموږ کلي کې ښه خلک شته ښه پیسهدار هر څه ورسره ښه شته پیسې نو اوس غریب سره امداد وکړي او ستاسو چلین د وجې ټول دغه وکړي چې امداد وشي چې اواز هر چاته ورسي. تاسو نمبر ورته ووایئ د هغوی د کورنۍ که د چا کانټیکټ نمبر وي ووایئ ورته چې څوک رابطه کول غواړي. نمبر د جي ما سره دی ما اوس وي خبرې مو کړه 316 93 96433 0316 0316 93 433 دا موږ ورم کو په دغه کنه ضرور نمبر دی ضرور نمبر دی او زموږ خپل نمبر دی 332 90 41 404 نو موږ خپل منډه وواله کوشش کوو د غونډو مرګرو سره ته چاندم کوو دا مرګر خپل ټول لاغون شي کنه نو د په باره کې وسه ټول او دغه روډ نمبر روډ سره رابطه وکړي کنه واتساپ هم شته دا 16 نمبر یې کنه 316 والا نو بده وسه رابطه وکړي غریب نن ډېر خراب او ډېر غریبي دی یو لږ غریبي ځواني د ډېر ینګ هلک دی که نه او د ټولې باندې دلته بچه څه دغه خدمت غریب بچه واده هر څه وایي چې به غریب ځان ستړی کول ټول خدمتونه غم خادي به څه به نو به غریب داسې به دا و که نه او زموږ کشر هم دی او زموږ ملګری مو یو حساب کې نو دا ټول پرې ډېر خفه دي خدای اول خو ته دعا وکړي چې خدای تعالی دغه بیمارۍ روساتي روغ شي چې دا بیماري نه اوله او چانس داسې چې ډېر خراب شو بیګا نور هم خراب شي بیګا که نه وینې مو ته وخېجوله سپینه وینه کمه ده که نه سلو ډربه ایله مخکې وسوځېده اوس دوباره بیا خېجولي ده نه به یو روز ده کې پته لګي چې یو سوځېده که ونه سوځېده که نه نو وسوځېده نو بیا خو بس خدای د خیر کوي او دوا او د ډېرو کوي ټول که نه څوک منځونه کوي څوک دا کوي نو دواګانې ورته لازمي وکړي چې خدای تعالی یې ښه کړي څه یو وړ ماشومان هم دي زوی هم دی وړي کې که نه نو دغه هم ډېر تکلیف دی. ملګرو تاسو واورېدو دا عقیب زلمی چې کوم دی نو بیمار دی او داسې بیمار دی چې وجود وینه نه جوړوي وینه ورخېږي ډراپونه وجود وینه سوځي نو دا ویډیو مخکې شیر کې زمونږ دغه کوشش و چې دغه غږ تاسو ته ضرور رسوو دغه د بیمار دغه د بیوسه کورنۍ د اواز تاسو سره شریک کو دغه نمبر به په سکرین تاسو ته ښکاري خپله رابطه هم هغوی سره کوئ موږ سره مه کوئ او دا ویډیو مخکې شیر کې موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.